بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو غواړو چې په دې پوه سو کله چې د ویبراتور په واسطه سره کانکریټ ته تبکاري ورکو باید کوم نکات په نظر کې ونیسو. هغه کانکریټ چې د ویبراتور په واسطه سره تبکاري کیږي ضخامت یې د 15 څخه تر 10 سانتي متر وي او کله چې دغه ضخامت تپه کړل شي وروسته بیا بله طبقه د کانکریټ ورباندې واچول شي او بیا ځلې د مخکې طبقې په شان تپه کړل شي. کله چې تازه کانکریټ واچول شي نو په همهغه لحظه کې بدون له ځنډ څخه هغه باید ویبراتور او تپه کړل شي. د ویبراتور باید په عمومي ډول سره په کانکریټ کې داخل او په عمودي ډول سره وایستل شي. د ویبراتور باید په هر ځل سره د 15 ثانیو څخه تر 15 ثانیو پورې د کانکریټو په داخل کې پاتې شي، مګر بهتره خبره دا ده ترڅو وروسته د هر 15 ثانیو څخه وایستل شي. کله چې د کانکریټو ضخامت زیات وي او اړتیا وي چې طبقه په طبقه باندې کانکریټ واچول شي او ویبراتور کړل شي نو ویبراتور باید داسې داخل کړل شي چې د ویبراتور ستنه یوه اندازه د مخکې تپک شوي کانکریټو ته داخله شي او نوره پاته برخه یې په پورته طبقه د کانکریټ کې تر څو طبقه یو د بل سره په ښه ډول سره ونښلول. د ویبراتور باید په داسې ډول سره وکارول شي چې د سیخانو او یا هم د کالب د تختو سره ټکر ونه کړي، ځکه دغه کار سیخ د کانکریټو څخه جدا کوي او یا هم د کالبونو د بې ځای کېدو سبب کیږي. هغه کانکریټ چې ضخامت یې زیات وي نو د ویبراتور ستنه باید ټوله د کانکریټو په داخل کې ننویستل شي. د ویبراتور کار باید د یو مسلکي شخص په واسطه سره ترسره شي. که چیرې کانکریټ اچونه د قراردادي په واسطه سره ترسره کیږي نو یو بل اضافي او روزګار ویبراتور هم باید د ځان سره ولري ترڅو د لومړي ویبراتور د خرابېدو په وخت کې دغه روزګار ویبراتور څخه استفاده وشي. مننه ستاسو له توجه څخه.